خار جانانه د تاثیر خبر دی واخله کنه د خار جانانه د تاثیر خبر دی واخله کنه چرته چکر د ثوابای شي چې غزل لیکم ګرانو کتونکو عبدالله خان لخوا سلامونه قبول کړئ او دا هیله لرم چې ټول به روغ جوړې او څنګه چې تاسو ته پته ده عبدالله خان پاڼه ستاسو دپاره د پښتو خوږژبي شاعرانو نوي نوي شعرونه ریکارډ کوي هم په دغه سلسله کې راغلي یو اسامه صاحب خواته د هغه نه به یو څو شعرونه هم ریکارډ کړو خبرې به ورسره وکړو نو اسامه صاحب خپل پروګرام کې کار کړی وم او ډېره مننه کوم چې موږ دا ټایم راکړو ډېره زیاته مننه ستاسو مشر ستاسو چې دلته کې راغلئ او مانه غزل ریکارډ کړو ډېره زیاته مننه ډېره مننه جي او شاعري د کوم وخت نه کوئ شاعري خو تقریبا شپږ اووه کال مې شاعري کوم لیکل شوق مې داسې د ډېر وخت نه خو صحیح لیکل چې ګندرې لیکل او د ادب سره ناسته باسته مې شپږ کال او ادبي کوم ملګرو سره کېدي چې ستاسو استاد یې خپل شعرونه ورته ښایي او زیاته ناسته پاسته د ټولو نه لاړو خو زما چې کوم استاد هغه مزار شاه منصوري و بیا اوس دې وخت کې چې کوم دی لیاقت تصور صاحب چې د زیدي سره تعلق لري د صفت صفاتو محتاجه نه دی ټول خلک یې پېژني او ډېره غټې هلې ځلې دي دې ټایم کې په دوبۍ کې دی ډېره مننه او مینهوالو کتونکو سره خپل یو کلام شریف کړ ډېره مننه غزل مطلع ده چې هر ارمان مې ستا نه هرماني راځي هر ارمان مې ستا نه هرماني راځي درد مې په سینه کې ځکه ځي راځي مننه او دا سړی چې ستا کوڅه کې څه ګوري دا سړی چې ستا کوڅه کې څه ګوري دلته چې په زیړه مازدیګري راځي او مننه او تا سره به یو تالي چې وخورمه تا سره به یو تالي چې وخورمه هله به بیا ما کې چالاکي راځي او غم دی چې خلاصې مې ترېنه نه کېږي غم دی چې خلاصې مې ترېنه نه کېږي ما باندې به کله خوشحالي راځي او شعر دی چې تا چې کوې خپله او زه خپله کړم ته چې کوې خپله او زه خپله کړم ستا او زما کله ورورولي راځي او دا شعر دی تاسو ټول ته ډالېږي چې ډېر په ناز یې وویل ملګرو ته ډېر په ناز یې وویل ملګرو ته ما ته په ډالۍ کې شاعري راځي او مطلع ده چې مننه او دا دې هم په درد کې زه تاثیر ګڼم ځکه شعر غلط لیکم صحیح راځي ډېره مننه ګرانو کتونکو تاسو د اسامه تاثیر صاحب کلام واورئ امید دی ستاسو به خوښ شي نو په یو بل کلام او مینهوالو سره شریک کړو ډېره مننه غزل دی چې نور مې محبت نه زړه موړ شوی دی هغسې زلمی نه دی زوړ شوی دی مننه او تا چې د ښایست په تب توت کړی و هغه اور خو ګرانه اوس سوړ شوی دی مننه او ډېر زړه مې ډېر په ګرانه پیوند شوی دی رنځ د محبت نه اوس جوړ شوی دی او بیا د رقیبه تندې تریو ښکاري خېټه کې د بیا جوړ مارول شوی دی مننه او زړه مې سم کڅوړه شو په مینه کې الله دا شعر د ډاکټر ډالۍ چې زړه مې سم کڅوړه شو په مینه کې ساس کې وینه نشته نه جوړ شوی دی مننه او اوس په هر ښایست باندې بولي لګي اوس په هر یو ښکلی د پروړ شوی دی اوس په هر ښایست باندې بولي لګي اوس په هر یو ښکلی د پروړ شوی دی او ووایه تاثیره یو غزل پکې شابه محفل ښکلی را جوړ شوی ګرانو کتونکو تاسو د اسامه تاثیر صاحب شعرونه واورئ امید دی ستاسو به خوښ شوي او شعرونو نه به ډېر خوندونه ډېر اسامه تاثیر صاحب شعرونه څومره لیکلي دي او کتاب راغلی دی یا مخکې وخت کې به راځي څه یې راغلی داسې خو ما څه حساب یې نه دی کړی غزل مې ډېرې لیکلي دي نظمونه مې هم لیکلي دي غزلې مې ډېرې لیکلي داسې څه اندازه راته نشته چې مطلب تعداد څه معلوم راته نه دی او انشاءالله چې کله د کتاب برابر شي انشاءالله بیا به چاپ په اخر کې به مینهوالو کتونکو له څه پیغام خو بس امن او ورورولۍ دی چې همیش کې زموږ مشران هم ورکوي موږ هم ورکوو زموږ پښتانه
پښتانه چې کوم دی نو ډېر منپسنده قوم دی پکار دا ده چې ټول یو بل سره مینه محبت او ورورولي ډېره مننه ستاسو بیا هم ډېره مننه کوم چې موږ لا ټایم راکړو او خپل پروګرام ختمون به د مين باندې ورسې طرف ته ځم هغه به خپل یو شعر وایي هغې به خپل پروګرام راغونډي بادرین صاحب ډېره مننه موږ خو اسامه تاسر سره رالو ډېر ښکلی پروګرام و که نه تاسو امید ده چې خوښ شوی تاسو به ترې خوندونه هم اغوستي د رحمان بابا په دې شعر به دا پروګرام راځي چې په خپله ترې خوشبو اغوستی نه شم چې په خپله ترې خوشبو اغوستی نه شم نو په خپل قبر به پراته ګلونه څه کړو خوږو اورېدونکو که موږ نه پروګرام کې څه غلطي شوي نو بښنه غواړو او تر بل پروګرام پورې ستاسو نه اجازت غواړو د الله